بسم الله الرحمن الرحیم. د زیار یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه تاج محمد تمکین یم او نن ورځ د ماکرو اکنامکس په باره کې تاسو سره یو څه تعارفي خبرې کوم. نننۍ ویډیو کې موږ د ماکرو اکنامکس په قطعه تعارف کوو یا د اکنامکس یو عمومي اورویو وړاندې کوو. دوستانو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په عمومي توګه باندې اکنامکس موږ په یو دوو لویو برخو باندې ویشو چې یو ته موږ مایکرو اکنامکس وایو او بل ته موږ ماکرو اکنامکس وایو. لکه څنګه چې د نومونو نه معلومیږي یا عام کانسپټ هم همداسې ده چې په عام ژوند کې هم چې خلک خبرې کوي دا ډیره مایکرو موضوع ده که نه، یا موږ وایو دا ډیره ماکرو موضوع ده. نو مایکرو یو ګریک ورډ ده او ماکرو هم ګریک ورډ ده چې مایکرو د کوچني معنا ورکوي او همداشان ماکرو د لوی معنا ورکوي. ماکرو اکنامکس سټډیز د اکانومي از ا هول یا په پښتو کې موږ ویلی شو چې لوی اقتصاد یا کلی اقتصاد هغه اقتصاد ده چې اقتصاد ته په مجموعي توګه باندې ګوري یا په مجموعي توګه تر څېړنې لاندې نیسي. لکه مثلا د یو هیواد په کچه مسایل چې انامپلویمنټ مسله موږ څیړو یا د ټیکسیشن مسله موږ څیړو یا همداشان اوورال اکنامیک اورویو د یو څه موږ وړاندې کوو. یا که یو ډېر عادي مثال زه درته درکړم، که مثلا موږ د ځنګل په باره کې غږیږو په ماکرو اکنامکس کې او یو ونه موږ نه څیړو یا په هغې باندې انالیسیز موږ نه کوو. همداشان مایکرو اکنامکس د اقتصاد یوه برخه ده چې اقتصادي مسایل په جزوي توګه باندې څیړي یا انډیویجولي فردن چې موږ وایو. مثلا کنزیومر بیهیویر موږ څیړو یا انډیویجول سیوینګ موږ څیړو یا سپلای ډیمانډ باره کې موږ په کوچني توګه باندې بحث کوو او هغه تر مباحثې لاندې نیسو. او که مخکینی فارمول ته بیا واچو نو موږ وایو چې مایکرو اکنامکس په اصل کې د واحد ونې مطالعه ده، د ځنګل مطالعه نه ده. یعنی we are not studying the forests, we are just analyzing the trees. او په ماکرو اکنامکس کې we are studying the forest, not individually options پکې نه دغه کوو. نو په همدې اساس باندې د هر هیواد لپاره ضرور ده چې کلي اقتصادي مسایل په ښه توګه باندې تر لید لاندې ونیسي او همداشان د کلي اقتصاد رابطه چې ده د یو هیواد د وګړو د ژوند سره ډیره زیاته اړیکه لري، ځکه چې ټول دا مجموع مسایل چې دي په کلي اقتصاد کې د خلکو په ژوند باندې اغیزه غورځوي. مثلا که د هیواد په کچه باندې د کاري فرصتونو ایجاد وي نو هغه د خلکو لپاره ډیر زیات مهم ده، ځکه خلک په هغه کې ګمارل کیږي، د عایداتو څښتن کیږي او دا مستقیما چې دا بیا په نیشنل انکم باندې تاثیر غورځوي یا په ملي عاید باندې تاثیر غورځوي چې هر هیواد کوشش کوي د دغې لارې نه خپل ملي عایدات زیات کړي او همداشان ملي عایداتو ته د لا زیاتوالي زمینه برابره کړي. نو په همدې اساس باندې په یو هیواد کې عموما که موږ مختلفې لویې پالیسیانې څیړو، مثلا فسکل پالیسي ده یا د مثال په توګه منیټري پالیسي ده، دا ټول هغه څیزونه دي چې په مجموع کې د یو هیواد په کچه باندې چمتو کیږي او همداشان په مجموع کې د یو هیواد د خلکو همداشان د جامعې د خلکو لپاره هم زیات ضروري. یو هیواد کې کوشش کیږي چې ملي اقتصادي مسایل داسې تر څېړنې لاندې ونیسي چې د هغې لپاره هم ریمیډیل میجرز او هم کیوریټیو میجرز یا سلیوشن ورته تیار په خپل نظر کې ونیسي. مثلا منګه د ملي اقتصادي مسایلو لپاره یا د کلي اقتصاد د ستونزو لپاره کولی شو چې هم وقایوي ګامونه په نظر کې ونیسو یا اقدامات په نظر کې ونیسو او هم کولی شو چې معالجوي حل لارې ورته په نظر کې ونیسو. اکثره هیوادونه تاسو وګورئ زموږ او ستاسو په هیواد کې نیچرل ډیزاسټر منیجمنټ اتارټي ده یا د طبعي آفتونو پر وړاندې د چمتووالي اداره ده. دا مثلا کله چې په هیواد کې یو مجموعي بحران رامنځته کیږي یا د مثال په توګه یوه ستره مسله رامنځته کیږي، هغه که په موسمي لحاظ باندې که په طبعي آفت شکل باندې یا نور، نو دا ورته تیار مخکې له مخکې تیاری یا چمتووالی نیولی. نو په همدې اساس په لنډ ډول باندې موږ وایو چې د کلي اقتصاد سیاست په مجموع کې د یو هیواد لپاره ډیر ضرور ده او همداشان دا د یو هیواد په کچه باندې یا په لویه کې مثلا کیدای شي د هیوادونو د یو زون په کچه باندې هم مطرح شي. موږ کولی شو چې د هغې لپاره ځانګړې مناسبه او همداشان کارآمد او فروټفل پالیسي جوړه کړو. نو ان شارټ موږ وایو چې ماکرو اکنامکس از ا پارټ اف اکنامکس دیٹ سټډیز د اکانومي از ا هول، یعنی په مجموعي توګه اقتصاد تر څېړنې لاندې نیسي. او micro economics is a part of economics that studies the economy individually, studies the economy in small measures. نو په همدې اساس
د کلي اقتصاد مسایل په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. ډېره مننه. دا زموږ تعارفي لیکچر نن چې موږ تاسو ته وړاندې کړ. که چېرته د لیکچر په باره کې تاسو پوښتنه لرئ کولی شئ چې په کمنټ کې موږ سره مطرح کړئ، او همدا شان که چېرته لیکچر نوټس تاسو د دې ویډیوګانو په کار نو په سکرین چې تاسو سره واتساپ کوم نمبر ښکاري تاسو کولی شئ د هغه لارې نه اړیکه کې شئ او چپټر ترلاسه کړئ.